سلامونه ګران دوستان مینه بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې آیا له بیفول اپلیکیشن څخه پیسې ګټلو سو آیا بیفول اپلیکیشن رښتینی ښه اپلیکیشن د پیسې ورکوي او که نه ورکوي او که چیرې پیسې ورکوي پیسې څنګه ترې ګټل کیږي او څنګه ترې ایستلی سو پیسې څنګه ترې بیرې راکولی سو نو ملګرو په یوې ویډیو کې تاسو ته ټول طریقه درښیم چې بیفول اپلیکیشن څه شی دی بیفول اپلیکیشن کې څنګه اکاونټ جوړ کړو او بیفول اپلیکیشن څخه څنګه پیسې ترې وګټو نو ویډیو تر پای ورکړئ ویډیو هم چېرته خوښ سه ویډیو سره لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ نو دا د بیفول اپلیکیشن دی دغه لینک ما د ویډیو په اولني کمنټ کې ورکړی دی تاسو کولی شئ بیفول اپلیکیشن ترلاسه کړئ او راسئ اکاونټ پکې جوړ کړئ ملګرو دا بیفول اپلیکیشن تقریبا 1 میلیون ډاونلوډ لري او 4.8 رایټ لري څه ملګرو څه ډېر په ټرینډ کې روانه په نن سبا کې شعر تاسو فیسبوک کې لیدلی شئ په یوټیوب کې په ټیک ټاک کې نو نن سبا کې دا بیفول اپلیکیشن ډېر ټرینډ کې روان ده د دې لپاره ملګرو زیات په ټرینډ کې روانه ډېر خلک خوښوي چې مونیټایز ډېر اسانه ده خیر ملګرو وخت مننه سم راځم اول بیفول اپلیکیشن ته سیده سي بیفول اپلیکیشن کې څنګه کولو سو اکاونټ جوړ کړو او دغه څخه څنګه کولو سو پیسې وګټو نو په ټول کې ملګرو ګوره دا د بیفول اپلیکیشن یو اکاونټ دی یو سړي ته زه خو نه پېژنم چې څوک دی خو تقریبا 1000 فالوورز لري سره ملګرو 2000 لایک لري نو د دې یو پوسټ ما دلته لیدلی چې د پوسټ باندې تقریبا 500 سوپر لایک راغلي وینې ملګرو دته وایي سوپر لایک دغه لایک د ملګرو عادي لایک دی او دغه وایي سوپر لایک چې د هر سوپر لایک قیمت تقریبا 0.14 یورو ده چې ملګرو ګوره د باندې 500 یورو راغلی ده تقریبا بخنځه 500 سوپر لایک راغلی دی دا 500 سوپر لایک نه څومره یورو ترې جوړېږي ملګرو دلته راځم ورته ګورو چې 500 راځو ملګرو ضرب د 0.14 تقریبا 90 یورو د یو پوسټ څخه ګټلې دي سل ملګرو نو راځم بیفول اپلیکیشن ته او دغه څخه د تاسو ته د اکاونټ جوړولو طریقه درښیم چې دغه څنګه کولو سو اکاونټ پکې جوړ کړو او دغه څخه څنګه کولو سو پیسې ترې وګټو نو ملګرو دا د ما د بیفول اپلیکیشن کوم پیج دی صفحه دی پروفایل دا هم تاسو کولی شئ سره فالو کړئ نو راځم طریقه درښیم زه به اول دغه ساین اوټ ووایم ملګرو چې دغه څخه زه ووځم او تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه درښیم دا ملګرو ساین اوټ تر وایم څه ده نو ساین اوټ هم چې کله ووایم ملګرو نو تاسو ته دلته یو صفحه راځي چې ده زه راځم بیفول اپلیکیشن بیا له سره خلاصوم چې تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه پکې در وښیم نو راځم دا د بیفول اپلیکیشن مې راخلاص کړم نو بیفول اپلیکیشن کې ملګرو تاسو داسې یو صفحه راځي په دې کې ملګرو تاسو به راځئ په دغه اپشن به ورته کلیک کوئ جاین بیفول په دې جاین بیفول باندې به تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو دلته تاسو نه د زیږېدو نیټه غواړي تاسو به د زیږېدو نیټه هغه نیټه ورکوئ چې تقریبا له 18 کالو څخه ستاسو عمر زیات وي څه ده زه راځم مثلا دلته ورکوم چې 2000 سي تاسو 2000 ورکوم چې عمر له 18 کالو څخه زیات سي او بیا به راځم په کنټینیو باندې به ورته کلیک کوم د دې کې کنټینیو په ده به زه ورته کلیک کوم ملګرو دا د کنټینیو باندې ورته کلیک کوم نو دلته لږ لوډینګ اخلي او تاسو په موبایل کې چې کوم ایمیلونه خلاص هغه ایمیلونه تاسو ته راوړي نو دلته به یو ایمیل ورته انتخاب کړئ چې د ملګرو زه دا دومینه ایمیل ورته انتخابوم دلته به زه دا ورته انتخاب کوم او دا بیا لږ لوډینګ اخلي تر هغو بله صفحه ماته راوړي نو دا زیاتره ملګرو همداسې بعضې وخت د بعضې کسانو همداسې لوډینګ اخلي او اکاونټ پکې نه جوړېږي نو د دې لپاره حل لاره څه شي ده چې مثلا دغه کې اکاونټ مشکل حل کړو نو د دې لپاره یو حل لاره زیاتره دا کار کوي ملګرو تاسو به یو ځل ته راوځئ او کله چې راوځئ ملګرو بېرته به راسئ د همدغه صفحه به اوکې کړئ نو دلته خو دا د ماته روانه وختو نو د دې لپاره یو غوره لار بل څه ده وي پی این ده وی پی این یا فلټر شکن ملګرو تاسو دلته ما سره یو فلټر شکن ده د جیم وی پی این دا ډېر خوندور فلټر شکن ده نو تاسو به دغه ورته آن کړئ په د جیم وی پی این باندې به تاسو ورته کلیک کوئ ملګرو که چیرې تاسو دغه لینک نه لرئ نو ده به هم د ویډیو په کمنټ کې نو غلط تاسو چیرته ترلاسه کولی شئ دغه لینک جیم وی پی این چې کله هم په ده باندې ورته کلیک کوم نو دا لږ لوډینګ اخلي فقط یو ځل به ورته کلیک کړئ دغلته نو دا به اوس آن سي یعنې زموږ فلټر شکن یا کوم وی پی این چې ده دا به په دغه موبایل کې آن سي نو لږ ذره وخت نیسي ملګرو که تر دې چې پرته ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ نو دا د ملګرو دا وی پی این موږ سره کنیکټ شو نو راځم بیرته بیفول اپلیکیشن ته چې ده دا د بیا راغلم بیفول اپلیکیشن ته نو دا اوس هم لوډینګ اخلي زه بیا له سره پرې کلیک کوم تر هغو ماته اکاونټ پرې جوړ شي چې ده ملګرو خیر ملګرو دا د ما وی پی این کنیکټ کړی ده او بیا جاین بیفول باندې ورته کلیک کوم دلته ډیټ اف برت مثلا د زیږېدو نیټه 2000 ورته ټاکم څه ده چې 18 کالو څخه د ما عمر ورته زیات سي نو کنټینیو باندې ورته کلیک کوم کنټینیو څخه بعد دلته لږ لوډینګ اخلي او ما تاسې موبایل کې کوم ایمیلونه خلاص هغه ایمیلونه خلاصي زه بیا یو ایمیل ورته انتخاب کوم چې فعال یې څه ده دا د ایمیل مې ورته انتخاب کوم ملګرو بعد د ایمیل څخه بیا لږ لوډینګ اخلي چې ما ته بله صفحه راوړي څه ده ملګرو
نو ښه ملګرو کله هم څه باندې کلیک نو تاسو ته په خاطر یو نوم درشکه غواړي هغه نوم به ورکړئ سیده بل نوم څخه تاسو اکاونټ جوړ سو نو په دې اکاونټ څخه کله جوړ کړئ پوسټ په دې کې تاسو دلته کولی شئ ایډیټ باندې بیا ورته کلیک کړئ په دې کې خپل پروفایل ایډیټ کړئ مثلا که نوم بدلوئ ورته هر شی ورته که عکس ورته بدلوئ که رنګ بدلوئ که هر شی ورته بدلوئ نو دلته تاسو کولی شئ چې هغه کارونه ورته وکړئ بعد هغه ملګرو راځم دلته په څه شي باندې ورته کلیک کړئ دلته راځئ په سیټینګ باندې ورته کلیک کړئ او تاسو د مونیټایزیشن په اړه معلومات درکومه دلته هم چې کله په دې باندې ورته کلیک کړم ملګرو په دې ځای کې ملګرو تاسو ورته کلیک کړئ ګریټور په دې ګریټور باندې ورته کلیک کړم اصلي خبره ملګرو په دې ګریټور سره دلته تاسو ګورئ ما بیلانس تقریبا 0 ده دغه بیلانس څنګه کولی شو چې اضافه کړو څنګه کولی شو چې دغه څخه پیسې ترلاسه کړو نو په دې کې دوه اپشنه د مونیټایز لپاره لري ملګرو په دې کې اولنی اپشن چې لیکلی ده تقریبا 15 سوپر لایک واخلي 15 سوپر لایک له کوم ځای څخه 15 سوپر لایک له کوم ځای څخه را پیدا کوی سو نو د 15 سوپر لایک لپاره تاسو کولی شئ ملګرو دلته راسئ کله تاسو پوسټ کوئ ستاسو پوسټ باندې به سوپر لایک لري اوس تاسو به وایئ چې سوپر لایک څه شی ده ګوره ملګرو داسې کې دلته راسئ دا پوسټ ده سیده ملګرو تاسو وینئ دا پوسټ ده دلته دا پوسټ کې ملګرو په دې ځای کې تاسو د عادي لایک ده سیده ملګرو دا عادي لایک زه په دې باندې ورته کلیک کوم دا ملګرو دا اوس لایک سو سیده دا زه دلته ورته کلیک کوم دا ملګرو دا لایک سو سیده او که چیرې دلته ورته کلیک کوم په دې زړه رقم نشان سره په دې ځای ورته دلته وایي سوپر لایک په دې کې ورته کلیک کوم نو دلته ماته وایي چې تاسو سوپر لایک ورته وایي تقریبا د سوپر لایک د یو سوپر لایک قیمت تقریبا 0.14 یورو ده سیده ملګرو نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ چې دغه څخه پیسې وګټئ د سوپر لایک له طریقې څخه چې ستاسو په کوم پوسټ باندې که هغه ویډیو وي که پوسټ وي که عکس وي هر شی ستاسو سوپر لایک درکوي تقریبا که یو سوپر لایک یې درکړي تقریبا 0.14 یورو کېږي نو بل لازم بیا سیټینګ باندې ورته کوم ګریټور باندې ورته کلیک کوم بل څه دا تاسو به 15 نفر ورته انوایټ کوئ دلته لیکلي چې دی تاسو 15 نفر ورته انوایټ کړئ په دغه 15 نفر هم چې کله ورته انوایټ کړئ نو تاسو کوم پروفایل صفحه ده دا به مونیټایز شي چې کله مونیټایز شي ملګرو بالغ به دا نه وي ملګرو چې تاسو به سوپر لایک غواړئ تاسو به په سوپر لایک باندې پیسې نه تاسو کولی شئ مثلا سوپر لایک سو هغه پیسې هم درکوي او که چیرې تاسو ته مثلا په ویوز باندې څومره ستاسو پوسټ یا مثلا عکس یې که ویډیو یې خلک یې ګوري نو تاسو باندې تاسو ته ارننګ درکوي تاسو ته پیسې درکوي او بل په نن سبا کې دا خبر هم روانه کې چیرې تاسو سوپر لایک ترلاسه نه کوئ انوایټ ورته راونه کوئ نو تاسو پوسټونه کوئ چیرې تاسو ټول مجموعي پوسټونه ګوره ما څو پوسټونه کوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریبا 12 پوسټ مې کړي دي چې ټول پوسټونه تقریبا 50 ویوزه مثلا 200 داسې پرې راغلي دي که چیرې تاسو پوسټونه وکړئ ستاسو پوسټ وایرل سي 1000 2000 تر 15000 په ټولو پوسټونو باندې 15000 ویوز پرې راسي 15000 نفر یې وګوري نو تاسو دا کوم چینل سره دا مونیټایز کیږي داسې کله مونیټایز شو ملګرو تاسو به راځئ په دې سیټینګ باندې ورته کلیک کړئ ګورو ستاسو چینل چې کله مونیټایز تاسو درخیمه سي ده سیټینګ باندې ورته کلیک کړئ دلته راځئ چې شي ګریټور په دې ګریټور باندې ستاسو کله ورته کلیک کړئ نو چینل هم چې کله مونیټایز نو تاسو دلته د هر ورځ ارننګ تاسو دلته ښودل کیږي څه ده ملګرو نو تاسو ته به سټارټ سي یعنې ارننګ به سټارټ سي نو دلته ګوره که ستاسو لیول کې چېرته زیاتېږي نو تاسو ته مثلا انکم درکوي تاسو ته پیسې درکوي او همداسې که چېرته تاسو ته مثلا کوم یو کس سوپر لایک کړی وي نو تاسو ته پیسې درکوي او همداسې که چېرې ستاسو ویډیو یا مثلا پوسټ خلک ګوري نو تاسو ته پیسې درکوي او دغه پیسې مهمه دا د ملګرو دا پیسې تاسو په 3 طریقې ایستلی سئ ترې ویډرا کولی سئ اول د ملګرو تاسو د بانک له طریقې سره په افغانستان کې خو زیاتره مثلا بانکونه بعضې به کار کوي او که نه کوي خو خیر که چیرې تاسو د بانک له لارې کولی شئ بانک له لارې کولی شئ او بل مهمه دومه طریقه چې د پیپال له طریقې تاسو کولی شئ د پیپال له طریقې څخه دا پیسې تر وباسئ او دریم مهمه خبره چې دا د باینانس له طریقه چې په افغانستان کې موږ تاسو زیاتره باینانس کاروو باینانس اکاونټ ورو تاسو کولی شئ د باینانس له طریقه دا پیسې وګټئ دا پیسې تر وباسئ نو ملګرو دغه و د دغه ویفول اپلیکیشن کې د اکاونټ جوړولو طریقه په ویفول اپلیکیشن کې د پوسټ کولو طریقه مثلا پوسټ کې به دلته راځي مثلا په جمع نشان به ورته کلیک کړئ او همداسې بیا پوسټ انسان ورته کلیک کړئ سیده یو پوسټ به ورته کوئ نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ دغه ویفول اپلیکیشن څخه پیسې وګټئ او دا درته وایم چې په دې کې راسئ زر ته زره کار پکې شروع کړئ ځکه دا اوس مهال ته مونیټایز ډېر اسانه ده چې اوس ډېر خلک ورته را روان دي ډېر خلک پکې اکاونټونه جوړوي نو شاید په آینده وخت کې د مونیټایز سخت سي لکه مثلا د یوټیوب مونیټایز دا سخت ده د فیسبوک دا سخت ده نو اوس راسئ اکاونټونه پکې جوړ کړئ او خپل اکاونټونه پکې وایرل کړئ
نو ملګرو دا و زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو مو چېرته خوښه شوې ویډیو سره لایک او چینل داسې سبسکرایب کړئ او زموږ ټلګرام چینل حتما د سره فالو کړئ لینک مې د ویډیو په کمنټ کې نو هغه چې تاسو کولی شئ فالو یې کړئ د سره او دغه لینک ما هم د ویډیو په کمنټ کې ورکړی دغه چې تاسو کولی شئ په اولني کمنټ کې ترلاسه کړئ او د څخه پیسې وګټئ او آنلاین کاروبار تر شروع کړئ او د ورځې تر 15 $15 تر وګټئ نو تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم الله په امان مخته مو ښه شه